د واده نه مخکې چې جینۍ ته کومه تصویر وښودلی شي چې د 22 کالو ښایسته نه او جوان دی او خوش اخلاقه انسان دی، موږ ستا د دې سره واده کول غواړو. نو دا جینۍ چې کله هغه هلک ویني که نه، نو دې دغه هلک هم خوښ شي، د خپل مور پلار په فیصلو باندې راضا شي چې دې هلک سره زه واده کول غواړم. چې کله دې جینۍ چې ده نو واده وشي، د دې جینۍ چې ده نو نکاح هم په تیاره کې وتړلی شي، او دا جینۍ چې ده نو د دې خاوند چې کله په اوله شپه چې ده نو دې کمرې ته راننوځي او دا چې خپل خاوند ویني، نو دا جینۍ چې ده نو مکمل طور باندې بېهوشه شي، ځکه چې دې پلار چې دې کومه نکاح کړله کوم کس سره، نو د هغې عمر 66 کاله و. 66 کاله بوډا سړي سره واده وله کړی و ملګرو، نکاح یې وله کړې وه ملګرو. ځکه چې دې جینۍ پلار چې دی نو هغه یو شرابي و، هغه چې دی نو جواري کوله، او هغه چې دی نو نشهیي و. هغه چې دی نو په جواري کې چې دی نو 80 لاک روپۍ پورې اوښتې وې د دغې کس و. نو دې چې دی نو ورله خپله لور حواله کړله، او دا جینۍ چې دی نو بیا یې هسپتال ته ویوړه، دا چې بېهوشه شوې وه. دی چې کله هسپتال ته ویوړه، په هسپتال کې چې دی نو د کومه کس له چې ورکړ وه 66 کالو بوډا سړي له، نو دغه فیملي هم وه او دغه بوډا سړی هم و. چې کله دا جینۍ چې دی نو په هوش کې راله، نو دا ټول خلک ورته ولاړ وو، ځکه چې دغه سړی ورته ولاړ وو، هسې نه چې دا جینۍ په موږ باندې راپورټ وکړي، هسې نه چې موږ جیل ته وانچوي. او دغه جینۍ چې دی نو بیا نرسې ته وویل چې دې خوا راشه، او نرسې ته چې دی نو په غوږ کې یوه خبره وکړي چې هغه نرسه چې دی نو بهر ته لاړه شي او ځان سره یوه ډاکټره راولي. چې کله ځان سره یوه ډاکټره راولي، هغه ډاکټره چې دی نو دې خلکو ته وایي چې تاسو بهر ته وځئ که نه، تاسو بهر ته وځئ او دې چې دی نو زه علاج کوم. چې کله دا ټول خلک ډاکټره بهر ته وباسي، د هغه نه پس چې دی نو دغه ډاکټر چې دی نو دغه جینۍ نه مکمل تپوس وکړي که نه، د مکمل تپوس چې کله ترې وکړي که نه، دا جینۍ ورته وایي که نه چې زما پلار جوارګر دی، زما پلار نشهیي دی، زما پلار چې دی نو شرابي دی. هغه به شراب څکلو او هغه چې دی نو په جوارۍ کې چې دی نو روپۍ بېللي دي، 80 لاک روپۍ بېللي دي، او دغه 80 لاک روپیو په وجه چې دی نو ما د 66 کالو بوډا سړي له ورکړي یم په دغه پیسو کې ملګرو. چې دغه نرسه چې دی نو بیا پولیسو ته چې دی نو اطلاع وکړي، پولیس چې دی نو راوغواړي، او پولیس چې دی نو دغه فیملي ټوله چې دی نو دغه جیل ته ویوسي ملګرو. ځکه چې هغه ښځې پرې راپورټ کړی و، هغه جینۍ چې دی نو د دغه کسانو نه ځان خلاص کړي چې دې جینۍ سره ډېر زیات ظلم شوی و. ځکه چې دې جینۍ ته چې کومه خبره ښودلی شوې وه که نه، چې 22 کالو ښایسته نه او جوان دی، او کومه تصویر چې ښودلی شوی و که نه، هغه انسان هغه نه و ملګرو. نو چېرته هم داسې نه وي پکار پلار چې دی نو خپله لور خرڅوي، دا ډېره عجیبه خبره ده ملګرو. د دې ویډیو کې مطلب او مقصد زمونږ دا دی که نه، چې چېرته هم داسې مه کوئ که نه، چې پلار چې دی نو د خپله لور چې دی نو سودا کوي، جواري کوي، غلط کارونه کوي، او د هغه زور چې دی نو خپل د لور نه وباسي، هغه د خپل بچو نه وباسي. نو چېرته هم داسې نه ده پکار ملګرو. په دې ویډیو کې باره کې تاسو څه وایي یار؟ د دې جینۍ سره ډېر زیاتی شوی و که نه، او جینۍ چې دی نو هم د ذهن نه کار واخیستو، او هغه زیاتی چې دی نو هغه یې مکمل طور باندې ختم کړو، د هغې بوډا سړي نه چې دی نو ځان بچ کړو ملګرو. چې څومره کسان مې ویډیو ګورئ ضرور یې شیر کړئ.